د سویلي رومانیا په ډیوسلو سیمه کې په 800 میلیونه ډالر جوړ دا مرکز د ناتو د غړو په ضد د بیلسټیک میزایلو بریدونو مخه نیولو په لړ کې د امریکا لخوا جوړ شوی دفاعي سیستم یوه مهمه برخه ده. د کال 2014 مئی میاشتې کې د پوځي دستوري سره د دې پرانسته وشوه. خو دلته د دې مرکز جوړېدو نه وړاندې د سره نږدې یو کروندګر د خپلو ګډو د سرولو لپاره ځمکه اخیستې وه. په ډیوسلو کې امریکایي چارواکو خپل ځای هم منصبان په دې خبر کړي دي چې د ناتو د اډې څخه یو 100 میټره لرې د څاروو موجودګي امنیت ته زیان رسوي. د سټینوسټي ښاروال الکساندرو ډیمیان ویلي دا د الارم سیستم خرابوي. ګډان د انسانانو په شان نه وي. دوی د قواعدو درناوی نه کوي او دوی د ټاکل شویو حدودو څخه بهر ځي. هغه سیمو ته ننوځي چې د خوندیتوب سنسرې لري. ازغن تار سره وجنګیږي او له کبله یې د خبردارۍ نظام فعال شي. خو کروندګر دلته نه د خپلو ګډو لرې کولو څخه انکار کوي. د رومانیا چارواکي وایي چې هغه د اجازې بغیر دلته د څاروو پناه ځای جوړ کړي او دوی غواړي له منځه یې یوسي. خو کروندګر ګواښ کړي که داسې وشو نو د خسارې په لړ کې به د 100,000 ډالرو څخه زیاتو لپاره مقدمه وکړي. دا قضیه د رومانیا دفاع وزارت او کروندګر ترمنځ د 3 کالو اوږد قانوني جنګ کې بدله شوې ده او د رومانیا تر ټولو ستر عدالت پورې رسیدلې ده. ځای اوسیدونکي د خپل د ګاونډي باندې نیوکې کولو څخه ډډه کوي، خو ځینو بیا ویلي دي چې د غیر معقوله دی. روس خپلې پولې ته نږدې د ناټو اډې پر ځای کولو مخالفت کوي، خو دا وخت د اډې ته تر ټولو لوی خطر د ګډو نه دی.